د خوست ولایت د کشفي امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلین د ګډې همکارۍ او ولسي ملاتړ پر مټ د اختر په شپو او ورځو کې د هر اړخیز امنیتي پلان د تطبیق او د ډاډمن امنیت د تامین خبر ورکوي. له خلکو غواړي چې په ارامه فضا کې اختریزې خوښۍ په میلو او نورو خوندورو مراسمو ونمانځي. الحمدلله د خوست په سطحه د ارګانونو ترمنځ یوه ښه همغږي وجود لري. وخت په وخت امنیتي غونډې د جناب والي صاحب تر مشرۍ لاندې دایره کیږي. د اختر په مناسبت هم د خوست میشتو ولسونو ته انشاءالله پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې د اختر ورځې او شپې به په بشپړ امنیت کې تېرې کړي. د اختر په مناسبت موږ د خپلو امنیتي ارګانونو سره امنیتي غونډې نیولې او هر ارګان ته مو خپل مسؤلیتونه سپارلي دي تر څو خوست میشت ولسونه د امن په فضا کې د اختر ورځې تېرې کړي. د پوځي ادارو مسؤلین وایي امنیتي سرتیري د خپلو اخترونو خوشحالۍ په خلکو ویشي او هڅه کوي د وګړو جسمي او رواني خوندیتوب یقیني کړي. د تیر په څیر الحمدلله د وړیکې اختر دپاره د مونږ ټول قطعات ټول ځواکونه اماده دي چې انشاءالله اختر ټول خوست میشتو ته ډاډ ورکوو چې اختر د امن په فضا کې ولمنځي لکه څرنګه چې د رمضان المبارک د امن په فضا کې تیره شوه انشاءالله اختر به د امن په فضا کې وي. د خوښۍ او شکر ځای دی چې روژه مبارکه د سولې او امن په فضا کې تیره شوه. بیا هم خلکو ته ډاډ ورکوو چې د اختر ښې لمانځنې لپاره ټول اړین امنیتي تدابیر نیول شوي او دوی د په پوره اطمینان د اخترونو شپې او ورځې ولمانځي. اخوا د خوست د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو په کچه له روان سیاسي ثبات او امنیتي وضعیت له کنټرول رضایت څرګندوي او د پوځ منصوبینو ته د پوره ولسي همکارۍ ډاډ ورکوي. سخت کال اختر د نورو کالو پرتله ډېر د امن فضا کې تېرېږي. خلک د تفریح لپاره ولسوالیو او نورو ولایتو ته د امن په فضا کې ځي راځي او د اختر شیبې د دوستانو ملګرو انډیوالانو سره په خوښۍ کې تېروي. الحمدلله موږ ډېر خوشحال یو ځکه اختر کې ځکه چې سا کومه داسې امنیتي پیښې نشته پوه شوې زموږ امنیتي ورونه چې د ملي امنیت نور د ولس دپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کې د امنیت په باره کې نور کورو پلتلا به خلک ولسوالۍ ته نشله چکر دپاره سا کول الحمدلله هر چیرې چې هېڅ د امنیت په باره کې ستونزه نشته. هرادي نوي چې امنیتي چارواکي داسې مهال د اخترونو ښو نمانځلو په موخه د جدي او پرېکنده اقداماتو خبر ورکوي چې سږنۍ روژه هم د پوره امن او ارامۍ په شتون کې تېره او هیوادوال د کوچني اختر د خوښیو نمانځلو ته ګوتې شمېري.